سلامونه د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تېره ویډیو موږ د امازون پرایویټ لیبل په اړه ریکارډ کړې وه، نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو ته زه دا روښانه کړم چې د ټیکس معلومات به تاسو څنګه سبمیټ کوئ یا به د ټیکس انټرویو څنګه ورکوئ. نو راځئ مخکې له دې نه چې سیسټم ته لاړ شو، نو هغه ملګري چې نوي راغلي دي هغه د چینل لایک سبسکرایب کړي او د چینل نورې ویډیوګانې دې هم وګوري تر څو په دې ویډیو باندې ذهن ښه خلاص شي. نو راځئ ځو سیسټم ته، دا ویډیوګانې ټولې وګورئ تر څو په دې ویډیو باندې انشاءالله ستاسو سر به بهتره خلاص شي. نو ځو سیسټم ته او دا روښانه کوو چې د امازون کې د ټیکس انټرویو څه رقم سبمیټ کړو. ښه، دا د امازون صفحه ده. نو دلته به د ښي سیټه د سیټینګ ته راشئ او د سیټینګ کې به بیا اکاونټ انفو باندې کلیک وکړئ. دلته چې کله کلیک وکړو نو دلته به موږ ته اپشن خلاصې کړي د چپ سیټ ته ټیکس انفارمیشن، نو دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړو نو بیا دلته به راشئ، دلته ګورئ ټیکس انفارمیشن، دې باندې به کلیک وکړئ. اکثره ملګري یعنی د دې ټیکس سبمیټ یا د انفارمیشن یا د انټرویو نه یعنی یو رقم ډار خوري، خو ولې دا کوم ټینشن نه لري، نه کوم ستونزه لري. دا ډېر اسان سټیپونه دي، صرف خپل معلومات اضافه کوئ، خپل د ځای ادرس هر څه مجهز پکې ورکوئ، نور کوم اضافي کیسې پکې نشته دی. صحیح ده. او چې کوم ټیکسونه لکه څنګه چې تاسو ته ما د وی آی ټي او وغیره د بیګ ټیکسونو په اړه کیسې کړې وې په مخکې ویډیوګانو کې، نو چې کله تا نه امازون یا په کوم کشور کې چې تا هیواد کې تاسې ټیکس پی کوئ، نو هغه امازون خپله اپشن تاسو ته درکوي او انشاءالله هغې کې به بیا تاسو کوم اپشن چې درکړی هماغه ټیکس نمبر بیا تاسو دولت نه شئ ترلاسه کولی. دا چې یعنې اوس تاسو ته زه په دې نشم مشخص کولی چې ستاسو هدف او ستاسو پلان او ستاسو هغه هیواد ماته نه دی روښانه چې زه تاسو ته د هغې د ټیکس په اړه معلومات درکړم. پوه شوې. نو چې په هر کشور کې تاسې اکاونټ خلاصوو او د ټیکس یا د نورو معلومات یعنی اړتیا هم درلودله، نو موږ ته د کامنټ سیکشن کې موږ سره خپل نظر شریکولی شي. انشاءالله موږ به تاسو ته په ویډیو کې مرسته کوو، روښانه کوو بیا د ټیکس نه نیولې د کمپنۍ راجسټریشن پورې او د محصول د اخیستو نه نیولې تر خرڅلاوه پورې موږ د خدمت کې یو انشاءالله فری رایګان. او بله نوې خبره دا ده تاسو ته، او دا یو طلایي چانس دی چې د 2026 کال د نوي کېدو پورې زموږ دا کورس کولی شئ په یوټیوب په چینل بالکل وړیا او بالکل فری یعنی تاسو تعقیب کړئ. خو ولې بعد د 26 کال نه نو دا کورس باندې لیمیټ لګیږي، عاید به د دې لپاره به خاص عاید ټاکل کیږي، نو بیا به تاسو پیمنټ کوئ او د هغه ملګرو لپاره خاص پیمنټ ټاکل کیږي چې کوم په اروپایي کشورونو کې ژوند کوي. افغانستان کې چې کوم یو دي د هغې دپاره بالکل فری دي، هغې دپاره اوپن کوډ وی انشاءالله هغې به موږ سره کانټکټ کوي، د هغه موږ به ورته کوډ ورکوو، هغه کوډ د ذریعې باندې به انشاءالله د افغانستان کې چې کوم ملګري دي، یاران دوستان دي، افغانان دي، نو هغې دپاره بالکل کورس لکه څنګه چې په یوټیوب کې فری دی داسې به زموږ د عاید والا او د تادیاتو کورس هم فری. نو راځو کیسه نه اوږدو، دلته ټیکس انفارمیشن اچو. نو چې کله تاسو نوی اکاونټ خلاص کړئ تاسو ته د اکاونټ په صفحه باندې د ټیکس انفارمیشن راځي اکثره. نو که چېرته رانغله نو بیا تاسو په دغه ترتیب نه وتی شئ، سیټینګ ته به لاړ شئ او سیټینګ نه بعد چې دلته راغلی نو دا چې موږ الریډي دلته د ټیکس انفارمیشن اپډیټ کړي دي، نو زه غواړم تاسو ته یو ځل بیا روښانه کړم ستاسو د زده کړې په خاطر. نو د اپډیټ ټیکس انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. ښه، دې باندې چې کلیک وکړو دلته به راشئ، دلته ګورئ انډیویژوال او بزنس. که چیرې تاسې LLC په امریکا کې خلاصه کړي، یم په UK کې LTD خلاصه کړي، یم په جرمني کې GmbH یا VAT یا کوم بل کمپنی تاسې خلاصه کړي یا وغیره نورو کشورونو کې هیوادونو کې کشورونو کې تاسو کوم بزنس راجستر کړی د امازون سره وصل د امازون په خاطر، نو تاسو بیا بزنس باندې کلیک کولی شئ. که چیرې بیا LLC وغیره کمپنۍ نه خلاصې کړي نو بیا انډیویژوال باندې کلیک وکړئ راحته. نو را به شئ، زه به تاسو ته انډیویژوال ریکارډ کوم. دلته چې دی دلته به خپل نوم ولیکئ. صحیح ده.
زه به یو ځل تاسو ته بیا روښانه کوم. دلته به خپل نوم ولیکئ، ادریس سلارزی. لاندې به دلته کانټري آف سیټیزن، نو دلته به مونږ کوم هغه کشور به مونږ روښانه کړو د کوم کشور تابعیت چې مونږ لرو، مطلب یعنی نو په دې لومړي سیټیزنشپ کې به تاسو افغانستان انتخاب کوئ او په دویم پرمننت اډرس کې چې دی نو دلته لکه مطلب هغه کشور به انتخابوئ چې په کوم کې اوسیږئ. صحیح ده؟ ښه، نو لاندې به ادرس لاینز کې به دې کې به هغه ادرس ولیکئ چې کوم ځای کې اوسیږئ. صحیح ده؟ نو که چیرې تاسو دویم ادرس هم لرئ نو کولی شئ په دویم لاینز کې ولیکئ. ښه، په بل سیټي او ټاون کې به زه د ښار نوم ولیکم په کوم ښار کې چې زه اوسیږم. صحیح ده؟ منشن. صحیح شو؟ نو ښه، لاندې به سټیټ ولیکو یا ولایت، یعنی زمونږ دلته خو مطلب د جرمني صاحب داسې دی چې سټیټونه دي یعنی صوبې دي د پاکستانو په لهجه، او زمونږ چې دی نو مطلب ولایت دي. نو تاسو کولی شئ دلته ولایت یا صوبه انتخاب کړئ. صحیح ده؟ په سټیټ، پروینس او ریجن کې. ښه، لاندې به زیپ کوډ ورکئ، زیپ کوډ یا پوسټل کوډ. صحیح ده؟ نو بعد د هغې نه به راشئ دلته به سیف اینډ پریویو، نو دې باندې به کلیک وکئ. ستاسو معلومات به څنګه شي سبمیټ شي، یعنی ستاسو د ټیکس انټرویو به څنګه شي خلاصه شي. دغه یو آسان سټیپونه دي، یعنی دومره ستونزه پکې نشته دی، نه ریسک پکې شته نه خطر پکې شته دی. صحیح ده؟ نو دغه تاسو ډېر په راحتۍ شئ کولی. که بیا هم کومه ستونزه درلودله تاسو کولی شئ موږ سره د ویډیو په کامنټس کې موږ سره دغه وکئ، رابطه وکئ او موږ سره خپله ستونزه شیر کړئ. صحیح ده؟ ښه، نو دا وه زمونږ د نن ورځې ویډیو. انشاءالله د بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښه وخت یې چارې ولرئ. هغه ملګري دي لایک سبسکرایب نه هېروئ چې کوم نوي راغلي دي، او هغه د مخکینۍ ویډیوګانې هم نه هېروئ چې کومې موږ مخکې ریکارډ کړي دي، لکه څنګه چې تاسو ته ما دلته روښانه کړه. دا ویډیوګانې ټول سټیپ په سټیپ وګورئ انشاءالله، او لذت دې ویسئ، یو څه زده کړئ تر څو یعنې خپل کارونه انشاءالله پیل کړئ. نو د امازون د کورس نه شاته موږ بل ریکارډینګ لرو د نورو کورسونو، نور آنلاین پلیټفارمونو. انشاءالله د هغې کورسونه به هم تاسو ته لانچ کېږي په خیر سره د 2026 پورې چې هر څومره وس توانایي کې زموږ وو موږ تاسو ته بالکل فری او رایګان وړاندې کوو. بعد د هغې نه به خارج کې چې کوم دي هغه به پیمنټ کوئ، یو کم تعداد پیسې به تادیه کوئ. هغه هم په دې خاطر معنی چې یعنی یو شي معنی موږ پښتانه یو رول لرو، یو سیستم لرو، که چاله له قدر راکړه تر مرګ وخته پورې نه هېرو او هغه ته قدر احترام کوو. که مثال یو شی موږ په پیسو راونیو نو د هغې موږ ډېر حفاظت کوو او د هغې اهمیت پیژنو، یعنی ډېره پاملرنه پرې کوو او موږ ته ډېر ارزښتناکه ښکاري. او که کوم شی موږ ته فری څوک راکړي نو د هغې قدر عزت او د هغې پاملرنه دومره نه وي. نو ما په دې خاطر باندې د کورس لپاره یو کم تعداد پیسې پلان کړي دي چې مثال هغه ورونه چې په کوم په اروپا خارجي کشورونو کې اوسیږي هغه به دې دپاره پیمنټ کوي تر څو دوی ته یعنې یو څه د زده کړي او په قدر اهمیت یې پوه شي چې یعنې هغې مطلب د دې نه یو استفاده وکړي او خپل راتلونکی روښانه کړي. نو پیلا په الله سپارم. ښه وخت یې چارې ولرئ. السلام علیکم.